سلامونه دوستانو، ښه راغلاست. جاوید خان یم. امید لرم چې ټول به روغ و جوړ یي. دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې تاسو وګورئ یا چک کړئ چې ستاسو فیسبوک کم موبایلو کې لاګین شوی، امکان دی ولري تاسو خپل فیسبوک په څو موبایلونو کې په څو ډیوایسو کې لاګین کړی وي او ستاسو پام نه وي هماغسې لاګین پاتې وي. د دغې لاګین خطره به دا وي یا مشکل به دا وي دوستانو، که چیرې تاسو دا لاګ آوټ نه کړئ امکان دی ولري چې ستاسو فیسبوک هیک شي او یا هم ستاسو د فیسبوک ډیټا لیک شي، خلکو ته ورسیږي. نو موږ څنګه معلومولی شو چې زموږ فیسبوک په نورو ډیوایسو کې هم لاګین دی او هغه څنګه کولی شو لاګ آوټ کړو. خو مخکې له دې نه دوستانو چې زه تاسو ته مکمله طریقه وښیم، که چیرې تاسو زموږ چینل ته نوي یاستئ زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ کېکاږئ تر څو له نوي ویډیوګانو نه خبر شئ او همدارنګې دغه ویډیو د خپل ملګرو سره شریکه کړئ او د ویډیو لپاره دوستانو یو لایک هم ضروري دی. مخامخ راځم سکرین باندې وګورئ زما سره فیسبوک دی. زه به خپل فیسبوک را خلاص کړم. تاسو به ډایرکټ راشئ دوستانو دغه درې خطونو ته، دې باندې به داسې کلیک وکئ او د دې نه وروسته به دلته وګورئ دا د سیټینګ علامه چې ده، سیټینګ باندې به تاسو کلیک وکړئ او د سیټینګ نه وروسته دوستانو تاسو به دلته راشئ پاسورډ ان سیکیورټي، دا به را خلاص کړئ داسې او د دې نه وروسته دوستانو دلته وګورئ ویر یور لاګین، په کوم ځایونو کې تاسو لاګین یې او دغلته راشئ د کونج کې وګورئ سی آل ټول وګورئ، نو دې باندې به داسې کلیک وکئ او د کلیک نه وروسته وګورئ دوستانو چې زموږ دغه فیسبوک اکاونټ څومره ډېرو ځایونو کې لاګین دی. دغه اول نمبر چې کومه ډیوایس ته ده همدغه اوس چې کوم زه پکې ریکارډ کوم همدغه موبایل دی او دلته وګورئ نورو مختلفو ځایونو کې دا هم لاګین دی. نو په کار دا ده دوستانو چې له دې نورو ځایونو تاسو لاګ آوټ کړئ، نو تاسو به راشئ د 3 ډاټ باندې به داسې کلیک وکړئ یا 3 نقطو باندې او د دې نه وروسته دوستانو لاندې به دلته تاسو راشئ، په دې کې وګورئ لاګ آوټ لیکلی دی، نو د دې ځینې به دوستانو تاسو څه کوئ لاګ آوټ به یې کوئ. دوستانو هغه یو ډیوایس نه لاګ آوټ شو. ښه دوستانو وګورئ د ټولو ځایونو نه موږ لاګ آوټ شو او صرف دغه یو ډیوایس چې اوس ما سره موجود دی په دې کې زما فیسبوک لاګین دی، نو دا زما خپل ډیوایس دی، د دې نه موږ ته هیڅ ستونزه هیڅ مشکل نشي جوړېدلی. نو په دغه طریقه باندې تاسو دوستانو هم وګورئ که چیرته نورو ځایونو کې ستاسو فیسبوک لاګین وي تاسو لاګ آوټ کړئ او بیا هم که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي د خپلو ملګرو سره شریکه کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د ویډیو لپاره دوستانو یو لایک ضروري دی. خامخا تاسو ویډیو ځان سره لایک کړئ. ښه وخت، الله پامان.